حضرت ابو اسحاق اصفهاني رضی الله تعالی عنہ رحمه الله دا یو ډیر عالم بزرګ عالم تیر شوی دی. د عادت مبارک و د خپل مور پلار به ډیر زیات خدمت کوي. هغه پښې به ورکشه کړل د ماښام مقصد د لمانځه وروسته چې وکښې به کړل اخر به ولاړې رخصت به ځینې واخلي. مور به ورته چې بچي ولاړ ته زه بېدېږم. یو وخت ابو اسحاق رحمه الله د مور پلار پښې ور دباوي او وکښې کاږي. دا حدیث ورپیاست چې ان الجنه تحت اقدام الامهات چې جنت خو د مور پلار د قدمو لاندې دی. مرره ولاړ شو د خپل ژره مبارکه د مور پلار په پښو باندې ومږل ټوله ګرځونه ځین صفا د خدا کار وکړي دومره هېڅ نه ده بللي. ولاړې ویده شو. سهار چې د حدیث و درس راغلی شاګردانو کې شاګرد وایي استاد محترم اجازه ده یو خبر وکړم. هغه ورته وایي بالکل یې وکړه. څه وایي؟ دی ورته فرمایي چې استاد محترم عجیبه مې په خوب لیدلې یو داسې باغ کې روان وي داسې ګڼ باغ و چې دا اوس زما سترګو هغه باغ لیدلی نه و نه مې زما په دماغ کې هغه رقم راګرځېدلی و. ګڼ د میوو څخه ډک باغ و په هغه کې چا چل قدمې کول. او ستا فی لحیتک الجواهر والیواقیت ستا په ژړه کې ما جوهرات ملغلرې او غمیان د یاقوتو د زمرد ته مې ولیدل. د ده د سترګو څخه اوښکې رالې چې دغه چې کوم ته وایه دا بالکل پر حق وایه. ما د مور و پلار خدمت وکړي. ما دا وایي چې ان الجنة تحت اقدام الامهات جنت د مور و پلار د پښو لاندې دی. هغه جنت کې هغه دی الحمدلله زه روان او پاتې څه هغه چې ته وایې ستا په ژړې کې ملغلرې برېښېدلې هغه دا الله اکبر چې ما بېګا ماښام د مور و پلار په پښو باندې خپله ژړه ورتېره کړل. هغه زما ژړه ټوله د ملغلرو څخه ډکه شول او الله جل جلاله ما ته دا راوسوله. دا راوښوله چې دغه د مور و پلار په پښو باندې پراته ګرځونه دا یاقوت او زمرد دي. سبحان الله سبحان الله. دا یاقوت او زمرد دي. د دې مور و پلار قدر وکړئ. د دې هستۍ عزت وکړئ. دا بې عزته مه پرېږدئ. ای د وخت د زمانې نوجوانانو ای د معاشرې نوجوانانو د خدای لپاره د دې قدر وکړئ. د دې عزت وکړئ. د مغرب د اثر څخه موږ متاثره کېږي. لعنت دې پر نظام د مغرب باندې وي د خدای بنده. ته څنګه د مغرب څخه دومره زیات متاثره یې؟ د مغرب څخه ولې متاثره کېږې؟ دغه مور و پلار ستا دپاره هستي ده. ته دا مه وایه چې زه نن څه ګټم څه کور ته راوړم څه په بچیانو باندې خورم دا زما کمال دی. دا د مور و پلار د دعاو کمال دی. دا چې د شپې پر اړخ باندې اوړي هم دا وایي چې ای الله زما د بچي د خیر وي. ای الله زما بچي ته فراخ رزق ورکړې. ای الله زما د بچي حفاظت وکړې. ای الله دشمنان پر رانډو وکانه کې. دا چې د شپې په تهجد کې راکښېني هم دغه دعا کوي. که لمانځه کې خپل لاسونه لپه کوي الله ته هم دا دعا وکړي. خپل ځان نیت د بچو په غم کې دي. بچی یې پر تا باندې افسوس وي. حضرت قطب الدین بختیار رحمه الله دا د مور زوی و. یو زوی و. مور راولاړه سوه د خپل بچی واستوي مدرسې ته د حفظ دپاره داخل کړي. کوچنی وړوکی ماشوم و. غرمه چې کور ته راغلی مور ته وایي چې مورې ما ته ډوډۍ راکړه. هغه ورته وویل بچی نن خو دې دا وویل سبا دا ونه وایې ته خو د قرآن حافظ یې. سبحان الله. مور چې مور یې هغه دا رقم عقیده د الله جل جلاله د پاره ور جوړوي چې پر الله باندې د زما د بچي دا رقم یقین راسي دا رقم یې ګمان راسي او دا رقم یې ورباندې یقین سي. حضرت قطب الدین بختیار ته خپله مور وایي چې بچی نن خو دې وویل سبا مه وایه دا رقم. هغه وایي مور څنګه ووایم؟ مور ورته وایي چې ورسه مسله راواخته یې لږ راواره کړه. بچي چې مسله راواخته بل لاسونه یې ور وښوه چې دا رقم لاسونه لپې کا او دا ووایي چې ای الله ما ته روټۍ راکړه ما ته ډوډۍ راکړه زه وږی یم. بچي په خپله نازکه زبان باندې دغه وویل. مور یې فورا ولاړه پټه هلته د بخۍ باندې کوي. ډوډۍ ژر ژر په بخا کړه توده ډوډۍ په بسرو کې کښېښوه. کوم وخت چې بچی د لوړ څه بېتابه سو په دعا کې الله ته وژړه چې الله ما ته ډوډۍ راکړه زه وږی یم. مور یې ناره کړه چې ورسه الله تا ته ډوډۍ راکړي په بسرو کې ګرمه پرته. دا رقم معمولي ورجوړ کړي روزانه به دا بچي دا رقم دعا غوښته مور به ډوډۍ په پخا کړه په ځای کې به کښېښوه. یو وخت مور قریبانه کرکړې د غرمه دی راغلی چې وکتل مور نسته. هماغسې مسله هواره کړل. الله ته لپې پورته کړه چې الله ما ته ډوډۍ راکړه. مور چې هلته وکتل چې زما د بچي د مدرسې د چټي وخت دی غرمه سوله په تلواره باندې راووتل چې دا به دې پوه سو چې زما بچی به اوس بیده یا به د لوړ څخه بېتابه الله ته لاسونه پورته کړه چې ای الله دا ستا د عزت مسله ده پر تا باندې د اعتماد مسله ده. ای الله پر تا باندې زما د بچي اعتماد کم نه سي. ای الله مخکې خو ما ورکول زما د محبت مسله وه. ای الله نن ستا د ربویت مسله ده پر تا باندې اعتماد کم نه سي. ای الله ته خپله خدایي ښکاره کړې. مور چې راځي حضرت قطب الدین چې د دې بچی د هغه بیده دي په ارام خوب باندې مور یې ډېر په افسوس باندې راپورته کړي پر خپله سینه باندې ونیوئ چې بچی ما ماب که ته به نن وږې بیده سوی یې ستا بلا واخم. بچي ورته وویل چې مور چیرې زه وږې بیده سوم ما خو هغه رقم الله ته خواست وکړي الله ما ته داسې ډوډۍ راکړه چې ما به دا پنځه کاله چې تا ما ته ښودي وه قسم دې مې په خدای که ما ته دا رقم په ډوډۍ کې خوندېدلي لکه
تاسو وګورئ مور د خپل بچي داسې تربیت کوي مور بچي داسې یقین ور جوړي مور تاسو یقین ټول اول سره پر بابا پر جیب باندې کو د ورور پر جیب باندې کو نو مور پلار ته پکار دار چې خپل اولاد داسې تربیت وکړي په خپل غیږ کې د کلمه وروشي په خپل غیږ کې د الله وروشي په خپل غیږ کې د الله رسول وروشي پر بندگانو باندې اعتماد مور جوړ کړي او دغه بچو د فار پکار دار زه خو دې ته وصیت کوم چې روزانه خپل مور ته د رحمت په نظر باندې ګوري ما مخکې ته چې نبی علیه الصلاه والسلام وايي ما من ولد بار ينظر الى والديه نظره الرحمه الا كتب الله له بكل نظره حجه مبرورا قال ان نظر كل يوم 100 مره قال نعم الله اكبر واتي کوم نیک بچی چې د خپل مور او پلار ته د محبت او احترام په نظر سره وګوري نو الله دته د دې کتلو په یواز باندې د یو نفل حج ثواب ورکړي صحابه کرام د نبی علیه الصلاه والسلام څخه عرض کړي اے الله قسم دغه سړی په خپل په یو ورځ کې مور ته سلوار ګوري دا الله رسول الله وو بالکل دغه رقم ده که خپل مور او پلار ته په ورځ کې سلوار ګوري الله جل جلاله به دته دغه ثواب ورکړي د حضرت عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې النظر الى الوالد عباده والنظر الى الكعبه عباده مور او پلار ته کتل عبادت دي او کعبه شریف ته کتل عبادت دي نن د بدر مرکز مر ځوانان دغه عبادت په عذاب باندې بدل کړی دي الله جل جلاله دې زموږ معاشره را اصلاح کړي الله دې زموږ ځوانان را اصلاح کړي الله جل جلاله دې هر بچی ته دغه عظیم نعمت چې مور او پلار دې دې قدر او دغه رقم عزت کول توفیق ورکړي او الله جل جلاله دې وس او توفیق ورکړي چې د دې خدمت وکړي او د دې راضي کولو کوشش وکړي دعا وکړي چې د چا والدین ژوند دي الله تعالی جل جلاله دې د دې وبچو ته د خپل والدینو د خدمت توفیق ورکړي او د چا مور او پلار چې وفات شوي الله تبارک وتعالى دې د هغوی قبرونه د انوارو څخه ډک کړي او الله جل جلاله دې پر دې باندې جنت باغچې د اخلاص کړي الله جل جلاله دې پر دغه څو خبرو د عمل کولو توفیق راکړي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين